Assalamu alaikum friends, wish you a great health, wish you to be fine and feeling well. This is Education Afghanistan, EEA. I am Mansoor Wahdat, an English teacher in it, the English teacher of Easy English Learning. Today is our 8th lesson and let's talk about that what are existing there in 8th lesson. Malguru, زموږ په لومړۍ برخه کې ګرامر دی. د ګرامر موږ تیر ځل کمپاوند لیټرز بحث کړی چې کمپاوند لیټرز څه ته وایي. دغه نه مې یو څو کمپاوند لیټرز لوستلي وو. یعنې کمپاوند لیټرز د دوو لیټرو مجموعې ته چې د یو غږ لپاره وکارول شي هغه ته څه ویل کېږي؟ کمپاوند لیټرز ویل کېږي. دغه لیټرز یو ځای کېږي او د یو غږ تلفظ کېږي. And grammar today we are going to talk about these things. د دغه شیانو په اړه موږ نن څنګه کوو؟ بحث کوو. PH, this is a compound letter. It is pronounced like fa. ګورئ موږ ویلو چې اف د څه ډول تلفظ کېږي د فا غوندې تلفظ کېږي مګر کله چې دغه پی چې دی دا د څه رقم تلفظ کېږي دا د پا غوندې تلفظ کېږي مګر هر کله چې دغه پی سره څنګ کې اچ راشي دا څه ډول تلفظ کېږي دا د اف غوندې تلفظ کېږي. فار ایگزامپل وی سے pharmacy. Look, pharmacy. It is not pharmacy. It is pharmacy. Coming to second, th. th دا د او د تا معنا لري. صحیح ده؟ څه معنا لري؟ د دا او د تا. فار ایگزامپل موږ وایو this. If you can pronounce well you can say this. او تا څنګه؟ فار ایگزامپل we say thirsty. دلته وګورئ د ت تلفظ شوی دلته وګورئ د د تلفظ شوی. همدارنګه زد اچ دا د ژ د تلفظ لپاره کاریږي. په انګلیسي ژبه کې ژ نشته مګر پښتو هغه نومونه چې په ژبه کې راغلي اوسي دغه ژ په ځای موږ زد اچ لګو تر څو هغه موږ انګلیسي ته ټرانسفر کړو یعنې په انګلیسي کې ولیکو. فار ایگزامپل موږ وایو چې ژوندون ټي وي. لوک that is in English we say ژوندون. We cannot say that the letter j and ja is not existed in the English language. We say ژوندون there in English language, but it can clearize us that it is ja. شن معنا ټي آی او ان چې کله راشي دا د کلمو په پای کې راځي دا د شن غوندې تلفظ کېږي. څنګه کېږي؟ د شن غوندې تلفظ کېږي. فار ایگزامپل وی say that education کې دا وروسته ټي آی او ان وګورئ څه رقم تلفظ شوی دی؟ ایجوکیشن تلفظ شوی دی. همدارنګه همدغه شان نور مثالونه تاسو څنګه کولی شئ؟ جوړولی شئ. فار ایگزامپل filtration وګورئ ټي آی او ان څه رقم تلفظ شوی دی؟ د شن غوندې تلفظ شوی دی. بل چې دی ژن دی ژن د دغه اس آی او ان د ژن تلفظ ورکوي. فار ایگزامپل پرمیژن تاسو ګورئ په دې پرمیشن کې دغه اس آی او ان د څه رقم تلفظ ورکوي؟ د ژن تلفظ ورکوي. ټي یو آر دا هم د ترکیبي تورو له ډلې څخه دی چې کله دا راشي چر تلفظ کېږي. عموما دا د کلمو په پای کې راځي. فار ایگزامپل وی say that د څه رقم تلفظ کېږي دا د چر غوندې تلفظ کېږي. فار ایگزامپل وی say creature. دغه د کریچر په کلمه کې تاسو ټي یو آر په پای کې ګوري دغه څه رقم تلفظ کېږي؟ چر تلفظ کېږي. why? because of these compound letters دغه کمپاوند تورل وجنه. سی آی ای ان ټي دا د شنت تلفظ کېږي. دا هم د کلمو په پای کې راځي. فار ایگزامپل وی say ancient. لکه د ancient کلمه موږ ذکر کوو مثلا ancient. ګوري دغه سی آی ای ان ټي دغه کلمې په پای کې راغلی دی تلفظ څنګه شوی دی؟ د شنت غوندې. why? because this is a compound letter. These are compound letters. These are letters. They have gotten together to make a compound letter. So it means like shunt. Thank you very much. That was our second part. Coming to words. Follow me. Short. Thin. Fat. Cold. Hot. Short mana the land. Short mana the land. For example, this is a short line. This is a long line. دا یو لنډ کرښه ده او دا هم یو اوږده کرښه ده. thin معنا د نرۍ. څه معنا ده؟ نرۍ. یعنې خوار کوم شی چې ډېر ډنګر اوسي دغه ته it is called thin. For example, we said that this is thin. This is fat because it is bigger than that. دې ته thin وایي. یعنې کوم ځای چې ډېر نری هغې ته thin ویلی شي. fat معنا د چاغ. This is fat. دا ته fat وایي او fat وایي او دې ته څه وایي؟ thin وایي. cold معنا د یخ. cold څه معنا ده؟ یخ. For example, today the weather is very cold. نن ورځ دغه موسم څنګه دی؟ ډېر یخ دی. hot معنا د ګرم. We say that bring me a hot cup of tea. یو ګرم پیاله چیرې راته راوړه.
So short لنډ thin نری fat چاغ cold یخ او hot ګرم. Thank you. Coming to sentences, follow me. What is your name? What is your name? My name is Ahmad. My name is Ahmad. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. What is your name? Manada istatsunumde. What is your name? When you are facing with anyone, if you want to understand the name of that, we can have to ask that. What is your name? په جواب کې تاسو ته ویل شي my name is Ahmad. زما نوم څه دی؟ احمد دی. تاسو کولی شئ دغه احمد په ځای باندې نور کلمې وکاروئ کوم چې تاسو خپل نومونه مثلا my name is Mahmud, Fawad, Jawad, you can use different of them. Nice to meet you معنا په لیدو دې خوشحاله شوم. په لیدو دې خوشحال شوم. nice to meet you too. ستا هم یعنی همدغه کلمه بیرته ستا هم په لیدو خوشحال شوم. These are the four sentences. What is your name? ستاسو نوم دی. My name is Ahmad. زما نوم احمد دی. Nice to meet you په لیدو دې خوشحاله شوم. Nice to meet you too. ستا هم په لیدو خوشحاله شوم. So thank you dear friends. Hope you have learned anything from that. Till that I am coming in my another lesson recommending you to Allah. If there is any question, any suggestion, leave it in comment box. We will discuss that. Or if anything, just discuss it in our WhatsApp VCC group. Have a good time.